د 1200 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام چې ابو طالب ځان سره شام ته بوت. هغه شام ته ته یو تجارتي سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جلل وی ما به هم بوځې د ماشومانو چکر هم خوښي ځان سره یې بوت. په لاره کې یو عیسایي راهب و د عیسایانو ملا چې ورته وایي د هغه یو جونګل او یو غار و هغې کې به دیره و پروت په پکې چېرته به چاله نه راوته. د عیسایانو دا راهبانو څه هم د افریقې او د یورپ په دې بعض علاقو کې شته ډوډۍ ډېره معمولي خوري پوټې او ځان له په جونګله کې پروت یا په غار کې پروت نه واده کوي نه بچي وي او نه د دنیا یو حیثیت کوي بس دا د هغې یو ژوند د رهبانیت ورته وایي. نو دا کم چې پادري راهب دی به هم په خپله جونګله کې دیره او بار به نه راوته. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه د هغه پادري د هغه راهب د جونګل سره خوا کې ځنګل و اونې په هغې کې دوی دمه شو لکه د اوښانو قافلې به خیمې او لګولې وی دا راهب به مخکې دا قافلې دغلته دمه کېدې نه وراوته او دې دلته راووته. وی چې راووته وی تاسو کې یو ماشوم دی هغه ماشوم پلانکې نوم دی څه شو هغې ورته وی چې او دا هلک خو شته او تللی دی اوښانې بوتلې دي هغه سیرابۍ راځي به وی ښه ده درته ویم چې دا هلک هغه دی چې د ده نه به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. نبي علیہ السلام مبارک یې د مټه کلک دقسې ونیوه وی هذا سید العالمین دی به د دې مخلوق سردار دی هذا رسول رب العالمین دی به د رب العالمین استاج او پیغمبر یبعثه الله رحمتا للعالمین او دی به د دې ټول مخلوق دپاره الله رحمت را لیږي. دی ووی خلق ورته وی تا په څو پېژنده وی تاسو چې کله په دې غونډۍ په دې غر را کوزېدی نو ما دې غر ته کتل وی چې دې غر کې څونه بوټي او یا غټ غټ کان وی ټول دته په ځمکه پرېوتل او سلامونه یې ورته کول وی زه ډوډۍ کوم. دا پادري راغلو دې ټولې قافلې له ډوډۍ وکړه د پیغمبر علیه السلام نه مخ چې ډوډۍ یې وکړه او روي به دغه وخت کې نبي علیه السلام نو وی څه شو وی اوښانې بوتلې دي اوښان سیرابۍ دې کې پیغمبر علیه السلام راغی چې راغی خلکو ته وی وګورئ ورته وی سور نور دی وی په دې ټولو خلکو نور دی او وی دې ته وګورئ د هغه د پاسه د ویه دې سور دی وی دې بله نښه شو. او داسې وخت کې نبي علیه السلام راورسېد چې خلک یو غټه اونه وه د هغې سورو ته ناست وو بل ځای د سوري نو چې نبي علیه السلام پرې ناست وی نو چې دې سیند کېناسته نو د هغه اونې سورې په پیغمبر علیه السلام ورتاو شو یو ولیدل و یا نور و چې دی په نور کېناست سوري نشته نو سورې پرې ورتاو شو وی دی بله نښه ده وی مشر یې څوک دی ابو طالب راغی وی دی مشر یم زه ترې وی قسم در اچوم چې دا ماشوم شام ته مه بوځه دی واپس بوځه ولې وی ده کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ نښې دي او دی به په دې ټولو دینونو باندې غلبه کوي دا ټول دینونه به ختمیږي او رد دین به غالب کېږي او شام ته که د دې پوت د شام عیسایان به دلته ګورې خراب کې نقصان به ورته ورسوي نو ډېره ښه ده. نو ابو طالب یا پیغمبر علیه السلام سره ملګري کړل او دی واپس مکې مکرمې ته راولېږه. ترمذي شریف کې حدیث دی چې دی واپس څنګه ولېږه دی کې اووه کسان د شام نه را روان دي دی پادري له راغلل هغه هم د شام د عیسایانو مشران دغه پېژنده پادري سره کېناستل وی لکه څه کوې وی موږ اورېدلي دي چې د آخر زمانې کوم پیغمبر جوړېدو والا دی هغه هلک پیدا شوی دی او موږ په کتابونو کې دا هم لیدلی دي چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي نو موږ مخکې له راغلي یو که لار کې هم چېرته ګیر که چې مړی کړو پادري ورته وایي بحیرا د دې پادري نوم هغه ویې ډېر قمقل خلک یې ستاسو کتاب کې دا شته چې دا هلک په آخر زمانې پیغمبر جوړېږي وی او زموږ کتاب کې شته وی دا پکې شته چې دله به الله غلبه ورکوي دا هم پکې شته او دا هم پکې شته چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي دا هم پکې شته نو چې الله د یو شي فیصله کړې وي تاسو هغې کې څه رکاوټ پېښېدی شي تاسو یې وجلی شئ
هغې وی دا خو د عجیبه خبره وکړه چې الله د هغه د پیغمبرۍ فیصله کړې ده موږ یې چېرته وجلی شو هغه خلک یې ته وتمبول دغه وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله تقریبا په ټولو عربو کې د نبي علیه السلام ډېر لوی عزت کېده خلکو به ډېر زیات قدر کو او ډېر زیات احترام به خلکو کو او د ماشوموالي نه به ورته خلکو صادق او امین وي چې دا رښتونی دی او دا امانتګر دی چېرته په ماشوموالي کې پیغمبر علیه السلام دروغ نه دی ویلی کله او خامخا دروغ کوي که نه دوکې نه ده کړې کنځل یې نه دي کړی خلک کنځل کوي که نه کوي د مشرانو یې قدر او عزت او احترام کړی دی کونډه رنډو چې چا به څه خدمت او چا به چا له کار نه کو ده ته به یې اواز کړې زما منډه واله سودا به یې راوړه خلکو له چا سره پیسې به نه وي خپله مزدوري به یې کوله هغې ته به یې پیسې ګټلې او چې څوک به قرضدار او پریشانه به پیغمبر علیه السلام به خپله وګرځېد مزدوري به یې وکړه پیسې به یې وګټلې او د هغه قرضدارو قرضونه به یې خلاصو چې دا صفت په چا کې وي نو خلک یې پخه یادوي او که نه یادوي یو صحابي وروستو ایمان یې راوړی دی هغه وایي زه یو موقع پیغمبر علیه السلام سره څه خبره کې لګیا شوم وایي ما ورته ویل چې ته دلته ودرېږه او زه راځم وایي ما ورته ویل چې ډېره ښه وایي دی راته ودرېده او زه کور ته لاړم وایي ما ته وایي چې دلته راځه زه به دلته درته ولاړ یم ما چې ها وایي زه لاړم زما نه هېر شو وی اتفاقا 3 ورځې پس په هغه لاره تېرېدم نبي علیه السلام یې یادوي دی ولاړو او زما را یاد شو چې دا خو ده سره ما وعده کړې وه 3 ورځې تېرې شوې او دې زما په تمه دې جوړ وی ما دې تپوس وکړو وی ما ته یې صرف دومره وویل چې زه خو دې ډېر زیات وکړولو تا سره مې وعده وکړه چې دلته ولاړ یم ته راشه نو هغه چې تا ته مې ویلي 3 ورځې شوې دلته تا ته په انتظار یم یعنې کور ته هم ورپسې تللی شو خپل کور ته تللی شو او دا هغه وخت چې لا نبوت او پیغمبري هم نه ده میلاو شوی خلکو به وی الصادق چې دې بچه ته په لاره تېرېده وی هذا الصادق دا رښتونی دی هذا الامین دا امانتګر دی عمر د پیغمبر علیه السلام مبارک 15 کالو ته ورسېد ابو طالب هم مړ شو اگر چې دغه وخت کې له ابو طالب جم دی د 15 کالو په عمر کې ابو طالب رستو ابو عبدالمطلب یادوم امر شوی په مکه کې یو ښځه وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته مالداره وه او کونډه وه خاوند یې مخکې وه هغه مړ شوی بلکې 2 خاوندان یو خاوند یې مړ شو بیا بل چا په نکاح واغېسته هغه خاوند یې مړ شو دغه وخت کونډه وه د پیغمبر علیه السلام خو ډېر شهرت و نو نبي علیه السلام پسې استازی راولېږه ویره ته ډېر امانتګرې ته مهرباني وکړه زما اعمال په تجارت باندې چې د یو ملک ته یوسه او څومره ګټه به چې وشي نو چې نورو خلکو له څومره ورکوم تاله به د هغې دوچند درکړم پیغمبر علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړه هغه ورته ډېره ښه ځلا شو د هغې یو غلام او میسره نوم یې ځان سره کړه نبي علیه السلام یې ستا دا غلام به راسره ځي ولې اسره سبا به ما بدګماني ونه کړي چې شام ته لاړل دغه وخت کې د حضور پاک مبارک عمر 15 کاله او واپس راغی هغه مال دونه ګټه وکړه چې په ټول زندګي او ژوند کې د حضرت خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه نه وکړه همیشه غلام ورته الوي او دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ نښې موجود شوي یو بل راهب او پادري د هغه نستوران و هغه د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو چې ملاقات یې ورسره وشو د نبي علیه السلام نه یې تپوسونه وکړل ستا څه نوم دی وایي د ما پلان کې نوم دی په پلار دې څه نوم دی د پلار نوم مې پلان کې دی نه پادري ورته بیا وایي د قریشو د خاندان سره تعلق لري وي او بنو هاشم خاندان سره تعلق لري وي او وایي ښه مبارک دې شي مرګه ورته وایي هو رسول الله وی دا لک چې دی دا د الله پیغمبر او هذا آخر الانبیاء د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر هم دی هغه هم هلته د قریشو قافلې ته د پیغمبر علیه السلام صفتونه وښول مال ډېره ګټه وکړه هغه میسره غلام بیبي خدیجې رضی الله عنها ته الوی وی ډېر رښتونی هلک او ډېر برکتي انسان دی او سرداري په ده کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ نښې دي
بیبي خدیجې عرب خو ډېر نیکان خلک وو او د عربو خلک ډېر زیات هغه حیادار وو او دا خو ډېره مالداره ښځه وه نو ورته وایي غلام ته وایي ته به هلک ما ته ونه ښایي چې دا به څنګه یي وایي ښه چې کله په لاره راشي نو زه به تا ته دې وښیم نو بیبي خدیجه بره کوټې ته وخېجوله او پیغمبر علیه السلام په لاره را روانه وي دغه هلک وی ورته وګوره سور لور ته وګوره او په دې سوري ته وګوره د پاسه بدویه سوری دی بیبي خدیجې بیا پیغمبر علیه السلام ته نکاح استازی ولېږه چې که زه ستا خوښ تا سره نکاح نبي علیه السلام د تره سره مشوره وکړه ابو طالب سره په ډېر خوشحاله شو ځکه چې دا د عربو ډېره مالداره ښځه او پیغمبر علیه السلام سره خو مال کم و بلکې نه و ورسره که څه به ورسره و په یتیمانانو او په کونډو په مسکینانو به یې لګول نکاح والا ابو طالب وتړله او پیغمبر علیه السلام مبارک ځان سره د نکاح تقریب لبوم ته او د نکاح یو عجیبه خطبه یې ویلې ده زه به یې درته په پښتو کې ترجمه وکړم ابو طالب وایي زما دا ورواره چې دی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو عربو کې د ده نه برکتي هلک بل نشته او زما د دې ورواره نه هوښیار انسان په دې ټولو عربو کې بل نشته او دا ډېر صالح انسان دی او د نسب په اعتبار دی ډېر شریف انسان دی د ده نه ښه نسب د بل چا نشته او په وجود زما دا ورواره ډېر روغ دی او په عقل او په ذهن او په پوهې هم ډېر زیات هوښیار دی او هر چې خدیجه ده دا د خویلد لور ده او دا په عربو کې ډېره پاک دامنه ښځه ده د دې د بدعملۍ اوسه پورې چا کش نه دی کړی او ډېره شریفه ښځه ده او ډېره مالداره ښځه ده وایي زما ورواره کې یو کمی دی چې مال یې نشته او نور په هره توګه زما ورواره هوښیار او پوه انسان دی او بیبي خدیجه هم په هره توګه ډېره هوښیاره او ډېره پوه او نیکه ښځه ده او زما د ورواره د دې نکاح ته میلان دی او د دې زما ورواره د نکاح ته میلان دی نو په دې سره دې دواړو نکاح تړه شل اوښان یې وله په مهر کې واچول شل اوښان او څوک کوئی 1500 درهم یې وله مهر مقرر کړ دا نکاح وتړلی شو دغه وخت کې د حضور پاک عمر مبارک 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله نکاح شو د پیغمبر علیه السلام دې سره ډېره زیاته مینه وه ډېر محبت د بیبي خدیجې په جون نبی علیه السلام بل واده نه دی کړی او دې به د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خیال ساته دونه قدر به یې کو هغې ته خو پته وه چې د ده نه به یو شخصیت جوړېږي او پیغمبر علیه السلام هم د بیبي خدیجې ډېر صفت کو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه السلام یو ځل وفرمایل چې زه ناست وم دې کې جبریل علیه السلام راغی وایي ما ته یې وی چې زه الله را لېږلی ما او ته بیبي خدیجې ته ووایې چې په تا الله سلام وایي شور یو نه و پکې نقصان یو نه و پکې بیماري او ستړیوالي وی حضور پاک مبارک به د خدیجې ډېر ذکر کاو نو وی بل له خو په بن غوسه ورځي یوې بنې ته چې د بلې بنې ښه وی خو ځان له دې کار وکړه خامخا غوسه ورځي نو وی ما له غوسه نه وه پکار بیبي عایشه وی ځکه چې وی کم وخت کې وفات کېده نه هغه وخت کې زه لا پیدا هم نه وم او چې جمدی بلې نو بل له غوسه ورځي زما وخت کې هغه نه وه خو پیغمبر علیه السلام بیا ډېر صفت کو نو ما له پې غوسه راتله ما ورته چې په دنیا کې جو بله بوډۍ نه وم دا یوه وه وی ما ته ویل چې انها کانت وکانت ای عایشې دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دغه و بله نه وه واقع او کله به چیلې یا ګنه لال کړ نو د خدیجې چې کمې ښځې وې او دوستانې ښځې وې دې ښځو هم ښځو سره مینه نو هغه چیلې به یې ټوکلې ټوکلې کړه او د خدیجې په هغه دوستانو ښځو کې به یې هغه هغوی تقسیمولې دومره د حضور پاک ورسره مینه وه وی یو ځل فاطمه رضی الله عنها دا را روانه وه د بیبي فاطمې او د خدیجې رضی الله عنها اواز دا یو شانتي و او تلل هم یو شانتي و د بیبي فاطمې اواز وکړ نو نبي علیه السلام باندې هغه اواز داسې ولګېد لکه چې دا د خدیجې اواز دی پیغمبر علیه السلام زر کېناسته او یې سترګو کې اوښکې رالې فاطمه رضی الله عنها بیا روانه وه چې دا څوک دی مې چې فاطمه ده چې ورته یې وکتل د الله رسوله ولې
ما باندې د اواز د بیبي خدیجې د اواز په شانتې ولګي او حقیقت دی چې هغې د حضور پاک ډېر زیات خدمت کړی دی خپل څومره مال چې دی ټول پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ زما مال ستا شو او د دې کور و د مروه د غونډۍ سره اوس هغه کور نسته ور شوی دی هغه کور یې پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ او نبی علیه السلام ته یې د خپل کور دې پرېږده زما دې کور ته راځه د نبی علیه السلام د پیدایش کور اوس نشته خو په هغه ځای یو مکتبه جوړه ده کتبخانه شانتې پرې جوړه ده نو پیغمبر علیه السلام هغه خپل کور پرېښود او د خدیجې رضی الله عنها کور ته رامنتقل شو دلته به اوسېده د دې نه پس د پیغمبر علیه السلام مبارکه ځان له والې خوښ و د اول نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام کې صفتونه پیدا کړي اکثر به غار حرا ته ته په غار حرا کې به نبي علیه السلام مبارک ناست و د الله عبادت پې کو ځان له به ناست پیغمبري دا نشته که نو څه عبادت پې کو نو الله به ورته زړه کې الهام کو دا قاعده ده چې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاو شوی د پیغمبرۍ نه مخکې به ولي د خدای وي کشف ورته کېږي بل د دین ابراهیمي چې د ابراهیم علیه السلام کوم دین و د هغه دین مطابق به لګي او خپل عبادت یې کوم دې خدیجې رضی الله عنها ورته چېرته نه وویلي چې ته کار ولې نه کوې ته پیسې ولې نه ګټې او ته دا ځان له په غر کې ولې دیرې بلکې دې به یې خدمت کو چې دوه درې ورځې به تېرې شو نبي علیه السلام به رانغې نو دې به اوبه په بتکي کې واچولې او ستوانو د هغې وخت چې کوم خوراک به نه خرابېد هغه به په څادر کې وتړو او غار حرا ته به دا خطو پیغمبر علیه السلام له به دا سیزونه رسول خدای پاک تاسو بوتلی کې غار حرا ته ختل څه اسانه خبره نه ده ډېر سخت غر دی اوچت هم دی دا به وله په خپله خطه زه غار حرا ته بره سر ته وختم هغې ته بیا کوزېدل ګران دي په هغې مې قابونه راتللی دا خو نه شم کوزېدی نو چې په هغه لاره کله ختم او بره سر ته وختم په خدای یقینو کې بی بی خدیجې رضی الله عنها ته په تلو په راتلو کې دعاګانې کولې حالانکې زمونږ ته دعا وی ما وی په دې لاره دې د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې هغه له اوبه وړي دي او په دې مونږ تش نه شو ختې هغې ځان سره ستوان هم ښې جوړې دي دا به یې د حضور پاک خدمت کو او نبی علیه السلام ته به یې ډاډګیرنه ورکوله چې دې تنګ نه شي 40 کاله چې د حضور پاک مبارک پوره شو پوره 40 کاله نو اکا غار حرا کې یو ځل نبی علیه السلام عبادت کو یو فرشته ولاړه حضرت جبریل علیه السلام او ما خو مخکې درته وویې چې بیا یې وله سینه مبارکه سیرې کړه شق صدر چې ورته وایي نبی علیه السلام فرمایي چې سینه یې هله سیرې کړه او بیا پیوس شوه وی دې را پاسولم او یې ما ته وویل چې اقرأ اولوله ما ورته چې ما انا بقارئ زه خو نه مې سکول کالج او مدرسه دارالعلوم کې خو سبق نه دی ویلی زه خو لوستل نشم کولی وی دې راونیوه او ما له یې زور راکړ ځان ته یې را جوخ کړم بیا یې پرېښودم چې اقرأ شا به وشتله ما ورته بیا وی چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه نشم لوستلی وی بیا ونیوه او ځان ته یې را تر غاره باسلم او ښه زور یې راکړ داسې زور یې راکړ چې د وجود نه مې خولې وبېل وی په درېیم ځل یې بیا ما ته وی اقرأ ما چې زه خو نشم لوستلی وی درېیم ځل باندې یې راله بیا زور راکړ او داسې زور یې ما له راکړ د دې حدیث بعضې علما عجیبه معنا کوي وی دومره زور یې راکړ چې د حضرت جبریل نه خولې وبېلې وی بیا ما ته دا آیتونه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق د هغې الله په نوم او په امداد لوستل کوه چې مخلوق یې پیدا کړی دی کوم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړه د نش نه حش ته یې راوستل نو هغه په تا کې د لوستلو طاقت پیدا کولی شي بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق کم ذات چې هغه انسان د یو څښا د وینې د ټوټې نه پیدا کړی دی هغه ذات په تا کې د لوستلو ماده پیدا کولی شي دا یو څو آیاتونه وي اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جبریل علیه السلام لا
پیغمبر علیه السلام مبارک را کوز شو کور ته راغې او چې سیند کور ته راغې تبه پرې رایله هغه چېده دا یخه تبه نه چې د بنده یخني کېږي بیبي خدیجې ته وایي زملوني هله په ما څادر واچوي یخني مې کېږي چې څادر یې په سینګ واچو بیبي خدیجه فرمایي ګوره دونه هوښیاره ده لاول ورته غږ نه کوي چې څه چل دی خو چې د پیغمبر علیه السلام نه فلما ذهب عنه الروع هیبت لاړ نو بیا بیبي خدیجې دې تپوس وکړو وایي چل څه شوی دی څه مسله ده نبي علیه السلام ټول ال ورته ووایي هغه پې پوه وه په دې تمه خو خدیجې رضي الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره نکاح کړی د نکاح په وخت کې د دې اعتراض وي ورقه بن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو بیبي خدیجې هغې سره مشوره کړې وه د اعتراض وي یو هلک دی او دی نوم دی او دا څیزونه دي زه ورسره واده وکړم وایي وکړه ورسره واده که واده ستا قبول کړي نو دا ګوره د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا په دې نیت هغې واده کړی چې د نبي علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدې نو بیبي خدیجې ورته وي یو کار نه کوو زما تره زوی د پخوانو کتابونو عالم دی اچې هغه لرې بوځو پیغمبر علیه السلام وایي زه ډېره ښه ده نو هغه ورقه ابن نوفل و د خدیجې رضي الله عنها تره زوی هغې لی بوت او ورته وایي واره وایه ما ته ټول ال ووایه نو پیغمبر علیه السلام و د ټول حال ووایي او ورته څه وایي وایي دا هغه فرشته وه چې په حضرت موسی علیه السلام به نازلېدله مبارک دې ستا یو ډېر لوی برکتي ژوند شروع کېدو والا او بیا څه وایي یا ارمان که زه جمدې وې هغه وخت چې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي زه به دې مدد کوم نو په حضور پاک دا خبره خو ونه لګېده چې ما به دا قوم څنګه وباسي قوم خو هله خلک وباسي چې چا سره روان دي زما خو ټول قوم ډېر قدر او ډېر عزت کوي او بل زه خو د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرم لوی نسب مې ما به څنګه وباسي او ورته څه وایي وایي داسې وخت به راشي ته چې کومې خبرې کوې دا قوم به د دشمن شو دا به یې د دې وطن نه وباسي او افسوس چې هغه وخت د جمدې موضوع یې مرسته وکړه بیبي خدیجې رضي الله عنها نبي علیه السلام نه ډېر ډاډ ورکړ نبي علیه السلام ورته خدیجې زه خو یریږم په خپل ځان وایي هېڅ چېرې په ځان باندې ونه یریږي غم وکوه ته د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتې قرضداران وله مال پیدا کې چا نه چې کوم شی وکړي هغې پسې منډې وې نو فکر مه کوه داسې انسان الله نه ضایع کوي تا به چېرته الله ضایع نه کړي درې کاله وحې بنده ورو ما دا لومبۍ وحې وه درې کاله اسم نو او نبي علیه السلام به له خپل عادت مطابق بیا هم هغسې غار حرا ته ته اول ته به یې د الله عبادت کوو درې کاله پس نبي علیه السلام مبارک د غار حرا نه را روان وی په اسمان کې مې یو لوی درک وورېد وی چې بره مې سر اوچت کړه وی هغه فرشته وه چې مخکې غار حرا کې ما له راغلې وه وی هغه په یو کرسی باندې ناسته او وی داسې خشته وزرې دي مزېدارې چې وی د اسمان دا غاړه ټوله د هغه د وزرو نه ډکه ده وی بیا ویرېدم چې دا خو بیا به ما له زور راکوي وی زر کور ته رالم چې کور ته رالم بیبي خدیجې ته مې دسرونې هله څادر راوالی زما یخني شو په ما څادر واچوی چې څنګه څادر را باندې هغې واچو دغه فرشته مې دروازې له راورسېدل او په دروازه کې دا آواز وکړو یا ایها المدثر قم ای څادر اغوستونکي پاس فانذر دا خلک د الله د عذاب نه ویروه وربک فکبر د الله لویي په خپل هم کوه خلکو ته بیانوه والرجز فهجر او دا چې کم خلک دا د ګناهونو کار کوي او د بوتان عبادتونه کوي پام کو دې څیزونو ته نږدې نشي دا ګندګي ده نبی علیه السلام مبارک خدیجې رضی الله عنها ته الو چې ما ته خو الله داسې و دا خو زه الله خپل استازی کړم دغه چې ما ته یې پاسه خلک ویروه خو زه د الله طرف نه استازی شو یو بهترین استازی د رسول او پیغمبر وی بیبي خدیجې غږ ونه کړه بس دی وی بلکل زه تا منم د دې خبرې خو زه په انتظار وم وایه شا به ستا دعوت سره چې الله درته ویلی دی زما دعوت هم دا دی چې الله یو د شریک نه لري ما ته عادر شوی چې د بوتانو عبادت دې خاطرې څه در باندې نږدې نه شي او دویمه خبره دا ده چې زه د الله خبره کوم د الله استازی
نو بابا منې کې د الله ستا دی مې ډېره ښه ده لومبي ایمان په ښځو کې بیبي خدیجې راوړو هلکانو کې حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د ابو طالب زوی دی په نابالغ هلکانو کې لومبي ایمان هغه راوړو او په بالغانو سرو کې لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړو دا د حضور پاک نږدې ملګری نبی علیہ السلام ورته ویل ابوبکر ما له خو الله زه الله استازی کړم پیغمبر یې کړم د دې یو معنا ده موږ ورته پیغمبر وایو پیغمبر معنا د الله پیغام رسوونکی رسول د الله رسالت او پیغام رسوونکی حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي بالکل زما ملګری او ستا رښتینولي ماته معلومه ده تا چې ته په خپله زندګۍ کې دروغ نه دي ویلې نو ته به اوس څنګه دروغ وایې بالکل زه دې ملګری هغه په بالغانو سړو کې لومبی هغه مسلمان شو او په غلامانو کې د پیغمبر علیه السلام یو غلام زید بن حارثه لومبي ایمان هغه قبول کړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي وی ما خو در باندې ایمان راوړه دلیل نه غواړم د دلیل نه مخکې مې ایمان راوړه خو هسې ما ته یو نښه ویلی شي د پیغمبر خو د پیغمبرۍ یو نښه مې هغې ته معجزه وایي هله سره شته حضور پاک مبارک ورته وی او وی څه ده نو واقع دا شي وه چې یو زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق په یو قافله کې تللی و تجارتي قافله کې قافله کې واپس راتل یو ځای کې دمه وکړه هلته د پخوانو کتابونو یو عالم و نجومي مو پادري مو نجومي مو د نجومو په دې قصو هم پیدا چې حضرت ابوبکر یې څنګه ولیده درته وایي روغ یو تپوس تله کوم د ده نوم عبدالله و وی ستا نوم عبدالله دی ویو وی د پلار نوم دی ابو قحافه دی ویو وی د قریشو د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري ویو خلک حیران شو چې دا خو دا نجومیان اکثر دا خبرې هم کوي ناشنا خبرې شروع کړي یا ورته یو کار وکړه دا روند دی لږ ما ته وښایه دی ورته زما پرون څه کوې وی زما پکې یو غرض دی وی نه زه خپل لمونځ چاته نه ښکاره کړم هغه سړی کلک شو وی نه ما ته خامخا روند وښایه زما پکې ډېر لوی غرض دی دې قافلې والا حضرت ابوبکر ته وی زه ته روند وښایه ستا نه پې څه دي چې روند یې ورته وښود حضرت ابوبکر په دې روند باندې یو داغ و خل شانتور داغ و وی زه ورته روند پټ کړه وی زه راته دا خبره کوم چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او ته به د هغه لومبی خلیفه او د هغه نږدې ملګری به حضرت ابوبکر صدیق وی مې چې د آخر زمانې پیغمبر به څوک وي چې زه به یې ملګری وایي دا خبره ما ځان سره وساتله بس خبره و تېره شوه ډېره موده پکې تېره شوه ډېره زمانه وی نبی علیه السلام مبارک ته مې دا غږ نه وکړی ځکه ما ته څه پته وه چې دی به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي مې چې الله رسوله ما خو در باندې ایمان راوړم بې د دلیل نه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ څه معجزه څه نښه شته که نه وی او زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې پلانکي سفر کې پلانکي ځای کې هغه راهب ستا د روم دغه داغ کتلی دا د پیغمبر معجزه وي باقي یو بعضې وخت یو شي وي هغه چاته معلوم نه او الله پیغمبر ته په زړه کې ور واچوي یا د وحی په ذریعه ورته وښایي دې ته معجزه وایي د نبی علیه السلام مبارک به داسې یو دو دوستانو ته الوي لا کولو اعلان ورته امر نو شوی یو دو کسانو ته به وي څه موده پس ورته بیا دا حکم وشو واصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین ویلې دې رشتهداران دې ویروه حضرت علي رضی الله عنه ته یې ډوډۍ وکړه او زما چې څومره نږدې رشتهداران یې دا ټول راوبل او دې وخت کې لږ مخالفت بیا شروع شو ځکه د خلکو د دین خلاف شروع شو چې ستاسو دا بوتان خدایان نه دي او دا خو د قانون هم ځان له دانچې جوړې کړي نو علي صاحب ډوډۍ وکړه چې ډوډۍ وشوه نو په ډوډۍ کې ټول رشتهداران راوغوښتل ابو لهب هم پکې و نو ابو لهب ته خو پته وه چې د دې به اوس دا خبره کوي نو هغه ګپ شپ شروع که او فضول خبرې شروع کړې ډوډۍ خلکو وخوړه چې پیغمبر علیه السلام به د چا خبرو کې میاس کې مداخلت نه کوو چې خلک به چپ شو دغه خبره کوو ابو لهب لګیا دی یو خبره او بله یو بنګه چې پیغمبر علیه السلام ته د خبرې موقع میلو نه شي چې ډوډۍ خوړله وي دې کې ځو نبي علیه السلام ته موقع پیغله علي صاحب ته یې کاکاجي به ټول وخت ضایع کړه
وی د سهار نه بیا ډوډۍ وکړه نو څه موده پسې پې بیا ډوډۍ وکړه بیا ابولهب دغه قصې جوړې کړې په درېیم ځل بیا وایي کاکاجي خو موږ له خبر واړو موقع رانه کړه په درېیم ځل یې پې بیا ډوډۍ وکړه بیا دا ټول راوغوښتل چې څنګه ډوډۍ خوړلې کېدله دې کې پیغمبر علیه السلام لږه غوندې موقع هغه بیا ګپ شپ شروع کړه چې د ده د خبرې موقع میلو نه شي نبي علیه السلام ته پکې لږه موقع میلو شوه ویې زه یو خبره کوم ټول چپ شي وایم ویې ګوره زه ستاسو د خاندان یم تاسو ته پته ده چې ما چې ته دروغ نه دي ویلي او دروغ مې خوښ هم نه دي دروغ زما ډېر بد شي او ما له الله پیغمبري را کړې ده او ما ته دا حکم را کړی دی چې دې خلکو ته ووایه چې د یو د الله عبادت وکړي خدای له شریک نشته او ما د الله پیغمبر ومنه ابولهب یې خدیجه دې را جمع درې ډوډۍ موږ باندې په دې وخوړل بدله دې یې ووایي او خلک دقسې خواره شو د کور نه چې خلاف شروع شي نو بیا خو پردي خلک هم خلاف کوي بیا ورته بل حکم وشو د الله د طرف نه واصدع بما تؤمر چې اوس کولاو اعلان شروع کړه هسې مخالفت خو شروع شو نو پیغمبر علیه السلام د صفا په غونډۍ ودرېد او د مکې د ټول خلک یې راجمع کړل خلک ورته مخامخ کېناستل هغې ته وایي وی تاسو زه څنګ مونږ یم زه څنګ سړی نو چا خو انکار کولی نه شو وجدناک صادقا و امینا وی تا مونږ کې چې کوم وخت تېر که نو ته مونږ په دې وخت کې رښتونې لیدې او امانتګر دا ټول مونږ منو وی ښه درته یو خبره کوم که زه تاسو زه ده ووایم چې د صفا د غونډۍ نه هرې غاړې یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي زما خبره به ومنئ وی او بلکل نو وی لښکر خو نشته زما خبره څنګه منئ وی تا چې د دروغ نه دي ویلي ځکه ستا خبره منو وی ښه چې دا مې منئ دا ومنئ چې الله یو د شریک نه لري د دې بوتانو عبادتونه مه کوه دا نه زوی در کولی شي او نه دا بوتان تاسو نه بیماري ختمولی شي او نه او بیا اعلان وکړه خپلې ترور ته خپلې لور ته ای صفیې ای فاطمې ای فلان کې ای فلان کیا د الله د عذاب نه ول تاسو نشم بچ کولی ایمان راوړه دغه ابولهب بیا پاسېد او کان یې راواخېست او په نبي علیه السلام یې غوزار وکړه او خیره وکړه وی تا مونږ دې له راغوښتې مجلس یې ګډوډ کړ د هغې نه پس عام تبلیغ شروع شو نور که څه واقعات انشاءالله د جمعه کې به ووایو خو د پیغمبر علیه السلام په دغه لویو محنتونو په کوششونو